تازه او بد خبر ننګرهار کې کښتۍ ډوبه شوې طالبان وایي تر دې دمه مو 9 جسد او 10 ټپیان راایستل شوي دي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست نن ورځې مهمو خبرونو ته. دوستانو پوره حل ازر ویډیو کې ترلاسه کړه او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سابسکرایب کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سابسکرایب کړئ تر څو موږ کولی شو چې راتلونکي ته خپل تازه او مهم معلومات تر تاسو ته ورسوو. د نن ورځې مهم خبر د ننګرهار په مومندرې کې د کښتۍ د ډوبېدو له کبله یو شمېر کسان مړه شوي دي. د ننګرهار د مومندرې لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي محمد اجمل شیګوال ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د ولسي خلکو په همکارۍ 9 جسدونه او 10 ټپیان له سینده راایستل شوي او د نورو د پیدا کېدو هڅې روانې دي. د وایي په کښتۍ کې ټول 25 کسان سپاره وو چې د یادې ولسوالۍ د باسول د بیلې په سیمه کې نن سهار 9:30 بجې کښتۍ ډوبه شوې ده. هغه وویل د کښتۍ د ډوبېدو لامل لا تر دې دمه نه دی معلوم خو په خبره یې بشپړ جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. اخوا د طالبانو په کنټرول کې باختر خبري اژانس ویلي چې په دې کښتۍ کې 25 کسان سپاره وو چې له ډوبېدو وروسته یوازې 15 کسان ژغورل شوي خو 20 نورو په ژوند له لاسه ورکړی دی. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن چمتو شوی ویډیو او که چیرې غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سابسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.